ګیلمن زما ملګری و. ګیلمن وزیر د جنازې قافله د منظور پښتین وینا په پاکستانیانو ګلخانانو وربال کړ. دا چې څنګه نور جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او ځوان شاعر ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې منظور پښتین له قومي مشرانو مخورو او سیاستوالو وغوښتل چې د پښتون قوم د برخلیک ټاکلو په اړه د سره راټول شي او پریکړه دی وکړي. نوموړي بیګانه وخته د بنو په ښار کې د ګیلمن د جنازې په مراسمو کې خلکو ته وویل چې نور پښتانه د خپلو ماشومانو ځوانانو سپینګیرو د وژلو توان نه لري او د دغه لړۍ د ختمېدو لپاره باید رغنده پریکړه وشي. دا پریکړه به مشران او مخور په ګډه سره کوي. بیګا شپه وخته د بنو زرګونه خلکو د ګیلمن په جنازه کې برخه واخیسته او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پکې خبرې وکړې. منظور یو ځل بیا یادونه وکړه که د دوی زرګونه ملګري شهیدان چې هیچاته به سر ټیټ نه کړي او د پښتنو د حقونو په نه پشا کیږي. نوموړي همداراز د لر او بر یو افغان شعارونه هم ورکړي وو چې د ګلخان او پنجابي پوځ اړوند رسنۍ سخت غوسه کړي دي. تر بنو وړاندې نوموړي کرک کوهاټ درې ادمخیل بډابیر او پېښور ښار کې هم د جنازې لپاره راټول شوي خلکو ته ویناوې کړې وې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه ښه وخت ښې شوې.